السلام علیکم. امید لرم چې څه به ښه او د صحت په روغ جامه کې به یم. په تېرني کلاس کې مو بحث کړی و پر بریکر بلاک باندې او د هغه څخه وروسته بحث مو کړی و پر اف ای جي باندې. نو امید لرم چې د هغه چپټرونه کتلي وي. د نن ورځې درس مو دی پر انورژن اف ای جي باندې چې انورژن اف ای جي په کوم صورت کې په مارکېټ کې رامنځته کېږي او زموږ سره څه ډول کار کوي، استفاده کوي. موږ بحث کړی و پر اف ای جي باندې چې تفصیل مو ورکړی و. که چېرې ته هغه کلاس نه وي کتلی نو تا ته بهتر دی چې ته لومړی ورته هغه وګورې، ځکه بیا دې په دې صحیح سر نه خلاصېږي. نو د نن ورځې کلاس مو دی پر انورژن اف ای جي باندې، یعنې چې اف ای جي زموږ سره فیل شي د هغه څخه وروسته بیا زموږ سره بدلېږي په انورژن اف ای جي باندې. صحیح ده؟ نو راځو یو څه اګزامپل مثالونه یې تاسو ته همدلته شریکوم. موږ بحث کړی و چې د درو کیندلونو په منځ کې چې کومه فاصله زموږ سره واقع کېږي هغه ته موږ وایو اف ای جي. صحیح ده؟ اوله کیندل، دویمه کیندل، درېیمه کیندل، یعنې موږ ویلی شي د اولې کیندلې لو او د درېیمې کیندلې های د دغه په درمنځ کې چې کومه فاصله زموږ سره واقع کېږي هغه ته موږ وایو اف ای جي. صحیح ده امیر صاحب؟ خو دلته بیا داسې پېښه شي چې مارکېټ دوباره راشي دغه اف ای جي ته اعتبار ورنه کړي، د اف ای جي ته اعتبار ورنه کړي او دا زموږ سره بریک کړي، نو بیا موږ بېرته راولاړېږو د دغه اف ای جي څخه دوباره بیا استفاده کوو، یعنې غورځوو یې نه، یعنې صرف نظر یې نه ګرځوو، د دې څخه دوباره بیا موږ استفاده کوو. چې لکه څنګه چې مو بحث کړی و پر بریکر بلاک باندې چې اډر بلاک چې کله زموږ سره فیل شي نو هغه زموږ سره بدلېږي په بریکر بلاک باندې چې بیا تر اډر بلاک صحیح کار کوي. نو په همدې ډول سره کله چې اف ای جي زموږ سره فیل شي د هغه څخه بیا موږ استفاده کوو په انورژن اف ای جي باندې چې دا هم تر مخکني اف ای جي ډېر ښه کار کوي. نو زموږ سره چې کومه اف ای جي راغلې ده دلته په دغه ناحیه کې فیل شوې ده، دې ته بیا موږ وایو انورژن اف ای جي. یعنې کله چې دغه اف ای جي زموږ سره فیل شي د دې څخه بیلو موږ ته کلوزینګ راکول شي، په ویک سره نه، په باډي سره باید دلته موږ ته کلوزینګ راکول شي. کله چې موږ ته کلوز راکول شو دا زموږ سره بدلېږي په انورژن اف ای جي باندې. یعنې ټایم فریم فرق نه کوي، هغه که در څو ټایم فریم خو مهمه زموږ سره اف ای جي ده، که در څو ټایم فریم اف ای جي وي مهمه نه ده. او کله چې د دې څخه بیلو کلوزینګ راغی دا زموږ سره بدلېږي په انورژن اف ای جي باندې چې بیا مثلا که چېرې دا زموږ سره د بای د شارټ په ناحیه کې نو کله چې زموږ سره په انورژن اف ای جي باندې بدله شول بیا موږ استفاده ورڅخه کوو د بای دپاره. چې دا یو مثال او بل مثال یې دلته که ته فکر وکړې دلته زموږ سره مارکېټ لاندې را روان دی، یعنې روان شارټ یا نزولی دی. زموږ سره دغه اف ای جي د اولې کیندلې لو د درېیمې کیندلې های د دې څخه موږ استفاده کول د شارټ دپاره. خو دلته چې کله مارکېټ په یو فیډري ټریپ شوی د هغه څخه وروسته بیا خپل روند تغیر کړی دی نو دغه اف ای جي چې زموږ سره راغلی وه دا زموږ سره بدلېږي په انورژن اف ای جي باندې چې بیا موږ دوباره دې څخه استفاده کوو د بای لپاره. که چېرې ته فکر وکړې په دې ناحیه کې زموږ سره روان نزولي دی. صحیح ده؟ دلته چې کله دا خپل لیکویډیټي سویپ کړه د هغه څخه وروسته کله چې زموږ سره اف ای جي کومه اف ای جي چې زموږ سره جوړه وه یعنې موږ د سیل لپاره استفاده ځینې کول نور د مارکېټ روانه زموږ سره تغیر شو او دغه اف ای جي زموږ سره بیا بدلېږي په انورژن اف ای جي باندې چې دوباره بیا موږ له دې څخه استفاده کوو. مخکې زموږ سره اف ای جي وه بیا دوباره زموږ سره بدلېږي په انورژن اف ای جي باندې چې د هغه څخه وروسته موږ استفاده کوو. که چېرې دا په ډسکاونټ ناحیه کې وه په ډسکاونټ کې نو دوباره مارکېټ راځي په همدې کې ټیپ کېږي د دې څخه وروسته بیا موږ د بای دپاره ورسره یوځای کېږو. بل مثال یې هم دلته وګورو که چېرې که دلته زموږ سره اف ای جي ده دوباره بېرته بدله شوې ده په انورژن اف ای جي باندې چې بیا موږ استفاده ورڅخه کړې ده د
بای دپاره. موضوع ډېره کلیر ده که چېرې ته ښه په دقت سره فکر ورته ووهې، ځکه دا بیسیک مسایل دي نو پر دې به ډېر زیات تفصیل نه ورکوو. کله چې اډوانس مسایلو ته وځو نو د هغه څخه وروسته بیا موضوعات هم غټېږي او تشریحات هم یو څه زیات پکې راځي. نو زما دا خواهش دی چې ته په خپل لاړ شې په چټ کې دا عملي کړې وګورې چې واقعا هم همداسې شوي دي که نه دي شوي. زموږ سره چې کومه فیجي جوړېږي د هغه چې کله زموږ سره فیل کېږي نو موږ استفاده ورڅخه کوو د انورژن فیجي په لحاظ سره. یعنې ګوره که چېرته دلته فکر ورته ووهې اولي کې یعنې پر ریفیجي باندې موږ تفصیلا بحث کړی دی. کله چې دغه ریفیجي زموږ سره بریک کېږي یعنې مارکېټ توجه نه ورڅخه کوي، د دې څخه بیلو موږ ته کلوز راکول کېږي. یعنې ګوره دا زموږ سره په هغه صورت کې په انورژن ریفیجي باندې بدلېږي چې کله د باډي کلوز د دغه ناحیې څخه لوړ وشي، په ویک سره نه. په ویک سره که چیرې وشي هغه زموږ سره صحیح نه راځي، نو بیا د دې ډېر چانس شته چې د دې څخه بېرته لاندې راشوی شي. کله چې د دې بیلو موږ ته کلوز راکول شو د باډي، نو دا بیا زموږ سره بدلېږي په انورژن فیجي باندې چې بیا موږ استفاده ورڅخه کوو د بای دپاره. یعنې ګوره که چېرته دلته فکر ورته ووهې هغه روښانه مې ورته کړی دی چې باډي مهمه ده. همدا ډول د سیل لپاره هم کله دلته زموږ سره فیجي واقع وه د بای پوزیشنونه موږ ورسره نیول، خو دا زموږ سره بریک شوله. کله چې زموږ سره بریک شوله د هغه څخه وروسته موږ استفاده ورڅخه کوو د سیل لپاره. کله چې بیا هلته مخامخ بله فیجي راشي هغه ته موږ وایو بي شي. انشاءالله په راتلونکي درس کې به پر هغه باندې تفصیلا بحث وکړو، خو ته لومړنی پر همدې باندې فوکس وکړه چې انورژن فیجي زموږ سره څه ډول راځي. یعنې کومه فیجي چې زموږ سره واقع وه هغه زموږ سره بدلېږي په انورژن فیجي باندې. که چېرته دلته فکر ورته ووهې دا زموږ سره فیجي وه، په دې باندې موږ د بای پوزیشنونه نیول، خو دا زموږ سره بریک شوله د سیل لپاره. دوباره بېرته مارکېټ راغلی په همدې کې ټیپ شوی دی په انورژن فیجي کې و، د سیل لپاره یې انټري راکړې ده. نو زه امید لرم چې تر همدې ځای پورې به ستا ښه تفصیلا سر په خلاص شوی وي، خو هغه وخت به تر ټولو ښه شي ذهن ورله کېږي چې کله ته په خپله ولاړ شې او کار پر وکړې، پریکټیس پر وکړې. ځکه کله چې که چېرې ته کار پر ونه کړې نو بیا داسې په ذهن کې نه پاتېږي. دا هم ګوره زموږ سره فیجي ده، دا زموږ سره انورژن فیجي ده. صحیح ده امیر صاحب؟ انورژن فیجي ده د هغه څخه وروسته بېرته مارکېټ له لاندې راشوی شوی دی. او زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړه او د هغه څخه وروسته بیا نورو ملګرو سره هم شریکوه تر څو هغه یاران دوستان هم ترې خبر شي. نو دې ورځو کې درسونه څه سره ځنډېدلي دي، انشاءالله په روانو درسونو کې به په هفته کې یو البته دوه درې ته نه کوو، دوه ته به کوو. کوشش به کوو چې په هفته کې دوه کلاسه درته اخلو، انشاءالله بیا ستاسو هم ښه شي، مایند او ذهن په خلاصېږي. یعنې کومه فیجي چې زموږ سره پرې کېږي هغه زموږ سره بدلېږي په انورژن فیجي باندې. نو تر بیا ښه وخت چارې الله په امان.